یو بل ورور پوښتنه کړې ده مفتي صاحب محترم، غوښې چې بدبوداره شي یا چنجي کې وسي یا د چنجي بغیر چې غوښه بدبوداره سوي د لاندې غوښې یا د اختر غوښې، اوس دغه غوښې خوړل استعمال جایز دی که یا؟ محترمه د پسه یا د حیوان غوښه چیرې په هغه کې چنجي وسي یا چنجي نه وي، لږ معمولي بدبوداره وي، نو غوښه خو ناپاکه نه بلل کیږي. البته علما لیکي که چیرې مضر صحت و د انسان صحت ته نقصان رسوي، سړی بیماره کوي، ناجوړه کوي، سړی ته مرض اچوي، د هغه په وجه باندې فقها لیکي چې بیا د دغه بدبوداره غوښې استعمال د دې خوراک درست نه دی. البته که لږ معمولي هلکه بوی پکې و، د منځلو سره په ګرمو اوبو صفا کېدلو سره هغه بدبوی ولاړه سي، د دغه غوښې استعمال بیا جایز دی. البته د شاک شیان مثلا لکه شیدې سوې، غوړي سو، تیل سو، دغه شیان چې دي د دې په بدبوداره کېدو سره هم که څه بدبو سي د استعمال جایز دی، د دې کې څه مشکل نشته. زموږ د فقه په کتابو کې د باره کې لیکلي دي، علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي دي، علمګیری کې هم دي، واللحم اذا انتن يحرم اكله والسمن واللبن والزيت والدهن اذا انتن لا يحرم والطعام اذا تغير واشتد تنجس والاشربه بالتغيير لا تحرم كذا في خزانه الفتاوى. مطلب خلاصه دا ده چې چیرې غوښه ډیره بدبوداره سوې وه او د انسان صحت ته نقصان رسوي، داسې بدبوداره غوښه استعمالول خوراک جایز نه دی، بشرطې کې چې انسان صحت ته نقصان رسوي. او که چیرې لږ بدبوداره سوې وه یا د انسان صحت ته ډیر نقصان نه رسوي، د داسې غوښې استعمال بیا جایز دی. پاته غوړي، تیل، شیدې، دا شیان، عسل، شات، دې کې که بدبو راغلی وي هم د دې استعمال جایز دی، دا حرام نه دی، بالکل حلال دی.